السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ګرانو ملګرو، په دې ویډیو کې درته طریقه ښایو چې څنګه تاسو کولی شئ اپلاید ډیوایس وکاروئ. ګورئ، موږ سره آلریډي تیار نیټورک جوړ دی. موږ سره بره ټینډا F6 دی. ټینډا F6 کې کنفیګریشن داسې دی چې موږ د اس پي د خوا نه پبلیک آی پی اډرس راکړل شوی دی. وین انټرفیس ته موږ د آی پی اډرس اساین کړی. دا سبنیټ ماسک دی. همدارنګه زموږ مقابل طرف ته آی پی اډرس دا دی چې ګیټ وی زموږ راځي او دا زموږ ډي ان اس سرور موږ دلته اساین کړی دی ډیوایس ته. همدارنګه د هغه خلکو سره چې د ټینډا F6 سره کنیکټ کیږي د هغې دپاره موږ ډي سی پي چلولی 192.168.0 یو د دې آی پی اډرس دی او همدارنګه 290 تر 100 پورې خلکو ته آی پی اډرس ورکوي. اوس زه وایم چې د دې ټینډا F6 پر ځای زه هپلایډ وکاروم. نو دا نیټورک به څنګه چینجو دا طریقه به مو زده کوي. نو راځئ همدا کنفیګریشن به زه اوس وکړم په هپلایډ کې. ګورئ ما ته دغه د وین سایډ چې کوم انټرفیس دی د دې دا کنفیګریشن مې ټول راغستی، یو عکس مې ته اخیستی دلته پروت دی. همدارنګه بل څه خو نشته، خو موږ یو ډي سی پي چلولی او ډي سی پي کې فول دی 192.168.001 آی پی اډرس یې دا دی. نو راځئ همدا کنفیګریشن به زه هپلایډ کې وکړم. ګورئ اوس موږ سره انټرنیټ شته. که زه دلته راشم او سرچ کړم ویکیپیډیا نو انټرنیټ موږ سره شته انشاءالله. اوس به دا هپلایډ ډیوایس ما سره په څنګ کې دی. زه به یو پیره په دې کار وکړم چې کله ما دلته په دې کار وکړو بیا به دا زه جګ کړم زموږ انټرنیټ سیټ اپ لږ بره دی، هلته به یې د هغې پر ځای وکاروم. نو بیا به انشاءالله تاسو پوه شئ چې آیا انټرنیټ راځي که نه. زه راځم ډیوایس مې اکسس کوم. ښه ګلابه، اوس ګوره ډېر په ترتیب یې درته وایم په کرار چې څه به وکړي. راځو انټرفیسز ته. موږ سره یو دې کې څلور انټرفیس وي هپلایډ کې، ایتر 1 2 3 4 او یو ډبلیو لین وي. ډبلیو لین انټرفیس تاسو سره شاید بای ډیفالټ ډیسیبل وسي. راوشئ دا به صرف انتخاب کړئ، دا به انیبل کړئ. چې کله مو دا انیبل کو ګورئ ملګرو دا کوم ایتر 1 چې دی زه به ووایم چې دا زما د وین دپاره شو. هغه د وین کنفیګریشن به زه اوس دلته بیا کوم. دې ته مې یو کمنټ ولیکو چې وین. نو ایتر 1 پورټ به زه چې دا ډیوایس اوس بره جګ کړم نو بره د انټینا ډیوایس نه چې کوم کیبل راغلی هغه به زه وین پورټ کې ورکوم چې زما ایتر 1 دی. دا ایتر 2 3 4 دا انټرفیس او دا ډبلیو لین انټرفیس دا به زه یو برج کې واچوم. معنا دا هغه کسان چې هغه د درې پورټونو نه کنیکټ کېږي او یا وایرلس کنیکټ کېږي نو ټول د انټرنیټ اکسس کوي او ټول په یو براډکاسټ ډومین کې اوسي. دې دپاره به زه راشم برج ته او دلته به راشم نیو یو برج به کریټ کړم. نوم به ورته ولیکم آل ان ون دا برج. را به شم پورټونه ورته اساین کړم. نیو کوم پورټونه ورته اساین کې زه وایم ایتر 1 نه اخوا 2 ورته اساین کا یو، بیا راځم ورته وایم 2 ورته اساین شو 3 ورته اساین کا، بیا راځم ورته وایم 4 ورته اساین کا او اخره کې ورته ډبلیو لین انټرفیس هم اساین کړم. دا ولې ملګرو زه وایم چې دا ټول څه شي ښه ټول په یو برج کې شامل شي. نو لږ صبر به وکړئ ځکه ډیوایس آی تھنک زما په همدغه څه باندې کنیکټ و، لږ وخت به واخلي، بیرته راځو مشکل نشته. ښه بیا راځم کنیکټ کېږم ورسره. دا به تاسو دغه ترتیب کوئ ملګرو. برج ته راځم ګورو چې څو پورټونه پکې اساین دي 2 3 4. اوس به راشم د ډبلیو لین انټرفیس به هم ورته اساین کړم د وایرلس. دلته به راشم او ډبلیو لین به ورته واچوم. اپلای اوکې. څلور واړه انټرفیس دې په یو برج کې شو. اوس به آی پی اډرس ګوره هلته چې موږ کوم آی پی اډرس ورکړی وي 192.168.0 یعنې 0 دا خو نیټورک دی 0 آی پی اډرس به دلته زه ورکړم. یو انټرفیس ته به یې نه ورکوئ ملګرو، برج ته به یې ورکوئ. را به شئ آی پي همدلته به راشئ بیا ایډرسز ته. دلته به د آی پی اډرس تاسو اساین کوئ د برج انټرفیس ته ښه چې ټولو ته اساین شي آل ان ون. آی پی اډرس به ورکوئ 192.168.001/24 سره. دا به دې نه اپلای کوئ، دا به دې نه اوکې کوئ. پی اډرس مې ساین کړو. اوس ډي سی پي چلولم پکار دی که نه چې څوک وایرلس کنیکټ کېږي یا واحد کنیکټ کېږي د دریو انټرفیس سره ایتر 2 3 او 4 سره نو دا به آی پی اډرس یې ورکوي. نو دې دپاره تاسو راشئ ډي سی پي سرور ته او دلته به راشئ ډي سی پي سیټ اپ ته. د چا دپاره ډي سی پي چلوئ؟ د آل ان ون برج دپاره. دا به دې نه نیکسټ کوئ 192.168.0 همدې نه به آی پی اډرس ورکوم. یس وی ګیټوی به د خلکو همدا 192.168.0 یو ښکاره خبره ده. چاته چې آی پی اډرس ورکوي ګیټوی به دا وي ځکه دا د وین انټرفیس په بخښنې سره د لین دپاره آی پی اډرس دی خو یو پیر چې دلته راشي بیا مخکې ځي. دا به نیکسټ کو دې نه د 2 نه والا تر 254 پورې آی پی اډرس ورکوي. یس همدا دې ورکوي. ډي ان اس سرور کې خلکو ته څه شی ورکوي؟ ډي ان اس سرور کې د آی پی اډرس ورکوي 888
یو د دا ورکوي همدارنګه بل د خلکو ته IP اډرس ورکوي 8844 دا به دې نیکسټ کما لیز هم دومره وخت وایم بس صحیح دی دا موش اوس به راشئ ملګرو وین سایډ ته به IP اډرس ورکوو ښه دلته دا کار چې ختم شو اوس به راځو چی شته وین سایډ ته به IP اډرس د وین سایډ دپاره IP اډرس ورکول دپاره تاسو راشئ IP اډرسز ته کوم انټرفیس زموږ وین دی دلته راشئ دغه ایتر 1 دا وین دی دې ته به IP اډرس تاسو ډېر په قلار ورکوئ خو دا کېږئ به نه ګوره زموږ IP اډرس دی 103 241 1950 سبنیټ ماسک ملګرو دا 252 چې اخره کې راغلی دا /30 سره راځي ښه دا به تاسو دلته ورکوئ نو زموږ IP اډرس دی 103.241.1950.14 په /30 سره دا مې دې ته اساین کله چې دا IP اډرس اساین کو اوس به راځئ ملګرو څه به کوئ DNS به ورکوو که نه دې ډیوایس ته IP ته به راشي همدارنګه DNS ته به راشي دلته تاسو DNS سرور ورکوئ 888 صحیح ده دلته به راځم زه DNS اضافه کوم 8888 همدارنګه که بل ور اضافه کوئ هغه مخکې چې دی خو ملګرو خو کلاینټ ته ورکوئ دا به خود د دې ډیوایس دپاره دی دا DNS شو اپلای اوکې د دو وروسته به سمپل یو کار وکړئ ورخطا کېږي به نه ګوره IP اډرس مو ساین کو اوس به ډیفالټ راوټ کوئ د هغې دپاره به تاسو راشئ یو ډیفالټ راوټ به اضافه کوئ صحیح ده ډیفالټ راوټ دپاره به تاسو را به شئ IP ته او دلته به راشئ راوټ ته چېرته دی راوټ دلته به راشئ راوټ ته دلته به یو ډیفالټ راوټ که ایډ شوي نه وي ایډ به دلته به راشئ په نیو باندې به کلیک وکړئ ملګرو یعنې چې هر څه دا به ISP طرف ته ځي نو تاسو به ولیکئ چې ډیسټینیشن کې چې 0.0.0.0.0 چې هر څه وي دا به زه ورکوم چاته دلته به تاسو یو پام کوئ ملګرو ګورئ دا زموږ IP اډرس دی 14 دا 14 د ISP IP اډرس دی نو دا به تاسو ورته ښایئ څه معنا یعنې تاسو ورته چې 103.241 دلته به کنفیګریشن کې هېڅ غلطي نه کوئ 241 1950.14 ورته څو ګورئ دا 14 زموږ IP اډرس دی 14 چې دا د ISP IP اډرس دی نو دا مې ورته وویل د دې مقصد څه شی شو یعنې چې هر څه ډیټا وه دا ته وین انټرفیس ته ورکوه باندې ISP ته بیا ISP پوه شه او کار یې پوه شه دا به دې نه اپلای کړي دا به اوکې کړي دا کار چې مو شو اوس به صرف یو نیټ اضافه کوي بس یعنی ډیفالټ راوټ مو شو تاسو راشئ IP ته او دلته راشئ راوټس ته ډیفالټ راوټ هم اضافه شو هر څه مې د ISP سایډ ته ورولېږل ګورئ ملګرو دلته را کنفیګریشن داسې دی دا IP اډرس مې ساین کو دا مې سبنیټ ماسک ورکو دلته چې کوم ډیفالټ ګټ وی د هغې لپاره مې هلته راوټ اضافه کو دا DNS مې اضافه کړل اوس به تاسو یو نیټ هم کوئ د نیټ یو رول به اضافه کوئ د هغې لپاره به تاسو راشئ IP ته بیا به تاسو راشئ فایر وال ته کله چې فایر وال ته راغلی دلته به راشئ نیټ ته دې ځینه به یو رول اضافه کوئ دې ځینه به چین نه به تاسو انتخاب کوئ سورس نیټ صحیح ده او آوټ انټرفیس به ورته وښایي چې آوټ انټرفیس یعنې په کوم یو دی دا ډیټا وځي اوس زموږ آوټ انټرفیس څه شی دی کوم چې انټرنیټ سره کنیکټ دی هغه دا وین دی دا مې ورته انتخاب کو اکشن کې به راشئ ماسکوریډ به والی دیز نه چې شه به سمپل والی ماسکوریډ دا نیټ وشو اپلای اوکې نو نیټ هم وشو اوس به راشئ د وایرلس خدمات به فعال کوي ورخطا کېږئ به نه ملګرو سمپل په قرار ښه راځم وایرلس ته او دلته راځم وایرلس ته دلته به راشم سمپل اول به یو سکیورټي پروفایل را جوړ کړم نیو باندې به کلیک وکړم سکیورټي پروفایل ته نوم ورکوم د نمونې په ډول ماهر دې سره چې اوس خلک کنیکټ کېږي ډینامیک کی WPA2PS کی پاسورډ ډالم چې سکیور دی او پاسورډ ورکوم یو 1234567 دا پاسورډ شو اپلای اوکې اوس به بېرته راشم وای فای انټرفیسز ته د WLAN باندې به کلیک وکړم په وایرلس به کلیک وکړم دلته وایم چې ته په AP برج کې موډ کې وچلېږئ تاسو بلا شي خلک کنی شي کم 2.4 ګیګاهرتز باندې کار کوي خو BGN ټول سپورټ کوه چینل ورته تاسو د ځینې انتخابوی شئ چې کوم چینل زه یم همدا چینل 1 کاروه ډیوایس نوم به چې شئ زه یم هیف لایټ مایکرو ټیک دا ستا نوم شو سکیورټي پروفایل چې هلته تا کوم جوړ کړی ماهر به ورته انتخاب کړي
نور د نور بټونو باندې به ان شاء الله بیا وروسته به قرار خبرې کوو ځکه دا ډېر ایډوانس خبرې دي ان وی 2 او ان سټریم او کله ایډوانس باندې کلیک وکم بس د دې سمپل اپلای کا او د دې اوکې کا اوس به د دا نوم دلته ماته براډکاسټینګ راشي ها ورا هپلایټ اوس به زه یو کار کوم زه به دا ډیوایس وړم بره ورکه دا زه کنیکټ شم دې کې به انټرنیټ نه زه دا ډیوایس وړم بره او الته به د دې دا وین انټرفیس به بره زه کنیکټ کوم بیا به راځم تاسو به ګورئ چې انټرنیټ به موږ ته راغلی صحیح ده ښه نو ډیوایس ما کنیکټ کو الته د وین انټرفیس سره د دې هپلایټ کې ایتر 1 ما دا وین کنسیډر کو دې ته مې د وین آی پی اډرس اساین کو بره چې کوم زموږ د پاور بیم نه کیبل راغلی دی هغه مې دغه وین انټرفیس سره وصل کوم چې ایتر 1 دی اوس ګورم د سره کنیکټ کیږم چې آیا انټرنیټ راکوي که نه زه راځم د څه سره کنیکټ کیږم هپلایټ مایکروټیک دوی له ما پاسورډ چې ورکړی 1 2 3 4 5 6 7 8 څوک چې اوس کنیکټ کیږي دا پاسورډ به ورکوي نو زه ګورم چې ماته به انټرنیټ راشي که نه او همدارنګه سیټ اپ به بیا د ډیوایس اکسس کوس ښه ډیوایس مې بره جیب کو اوس نو صبر ورته کوو ګوره زه ورسره کنیکټ شوم خو اوس راځم چې آیا انټرنیټ شته که نه د دې په خاطر زه چیک کوم چې انټرنیټ شته که نه زه به دلته راشم هماغه سرچ به کوم ویکیپیډیا ګوره انټرنیټ شته او که زه راشم ماهر افغان نو ماهر افغان به م راوالي ها صحیح ده نو انټرنیټ شته اوس دا ډیوایس زه اکسس کوم چې دا انټرنیټ تاسو وګورئ ښه کلوز چې بیا له سره ورته راشو 192.168 دا صاحب سره زه کنیکټ کېږم او ډیوایس کې زه خیر دیز نه لږ پینګ هم کوم پینګ ته www.google.com نو داخل د ډیوایس هم مشکل نشته د باندې هم خلک انټرنیټ ته ځي اوس که تاسو راشئ زه ګورم چې زما کمپیوټر ته کوم آی پی اډرس اساین کړی همدا دغه چې کوم دی که نه صاحب هپلایټ ګورو چې زما کمپیوټر ته د کوم آی پی اډرس اساین کړی ریکارډینګ خو سټارټ دی که نه زما کمپیوټر ته د کوم آی پی اډرس اساین کړی 192.168 دا مایکروټیک ډیوایسونه د شا لخوا آی پی اډرس اساین کوي معنا بیک نه ښه شروع د اول آی پی اډرس نه کوي نو اوس ګورو چې دلته تاسو آی پی اډرس یې کتی شئ د آی پي ته راشئ او ډي سی پي سرور ته که راشئ دې کې لیسیز کې به آی پی اډرس ورکړی ګوره زما کمپیوټر ته آی پی اډرس ورکړی دی دا او دا زما د کمپیوټر میک اډرس دی اوس که زه راشم د خپل موبایل هم له ده سره کنیکټ کوم نو تاسو به وګورئ چې دلته اوس یو بل آی پی اډرس هم راشي هپلایټ مایکروټیک سره زه کنیکټ شم 1 2 3 4 5 6 7 8 او دلته زه راشم نو دلته به اوس ګوره بل نفر هم رالی 350 دا زما موبایل دی نو ملګرو دغسې ترتیب اوس زما موبایل ته هم انټرنیټ رالی ښه د مزې نو موږ څه وکړل دا کنفیګریشن خیر تاسو لږ زده کړئ بعضې وخت یو ډیوایس پر ځای بل راځي انشاءالله راتلونکي کې د دې ایډوانس خبرې هم کوو خو نن موږ صرف دغه مو راوکړل چې ایګزسټینګ چې موږ سره کوم نیټورک و چې هغه کې ټنډا اف 6 و د هغې ټول کنفیګریشن موږ راواړو ګورئ د دې مایکروټیک لږ داسې وایرلس کې پیچیدګي شته یعنې لږ پیچلی دی معمولي غوندې کمپلیکس دی هغه دلته چې په ترتیب ځان پوه کړئ ګورئ دلته چې کوم څه دي د وین پورټ دا د وین پورټ ریلیټډ دا ما صرف لږ بیل ځایونو کې ورکړل دا مې وین انټرفیس ته ساین کړو دا یې سبنیټ ماسک شو ګیټ وی مې به ډیفالټ راوټ چې کله کو هلته مې اضافه کړو دا مې په آی پی ډي ان ایس کې اضافه کړل یعنې آی پی ته لاړم د ډي ان ایس ته لاړم دا مې ورته ورکړل بیا مې انټرفیس یې برج کړې نو تاسو دا هر څه د ویډیو کې په ښه اندازه وکتل چې دا ما سره کوم دا سیټ اپ برابر کړو انشاءالله په دې پسې نور راتلونکي ویډیوګانې دي هغې ته هم په تمه شئ صحیح ده تاسو کتلی شئ ګوره چې دا اس ایم ای پي سي دا زما اس ایم ای پي سي دا زما کمپیوټر دی او دا ماهر افغان زما موبایل دی دواړه کنیکټ دی دواړو سره انټرنیټ اکسس شته خدای په امان